سلامونه دوستانو، له خبر د شریکېدنه مخکې زموږ چینل سبسکرایب او خواته د بیل علامه هم ووهئ. د ولسي جرګې د مشرۍ ټاکنو کې رحماني ګټونکی اعلان سو. د ولسي جرګې د مشرۍ لپاره د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ د دویم پړاو ټاکنې د شنبې په ورځ جنجالي سوې، خو وروسته ښاغلي رحماني ګټونکی اعلان سو. دې ټاکنو ته د خوست ولایت استازي کمال ناصر اصولي 55 او د پروان ولایت استازي میر رحمان رحماني 123 رایې وګټلې. دې ټاکنو کې 53 رایې باطلې او 14 هم سپینې رایې وې. لومړی کې ویل کېدل چې د مشرۍ ګټلو لپاره 140 رایې پکار دي، ځکه داسې فکر کېده چې د نن ټاکنې هم د تیر په څیر بې پیلې سوې. وروسته وویل سول چې 2 رایې ورکې دي او یو هم تش کاغذ له صندوقه ووت او جنجال له دې جوړ سو چې ځینو ویل رحماني ګټونکی دی. له نږدې یو ګړی ځنډ او پټو دروازو تر شا له خبرو وروسته د ولسي جرګې لنډمهالی مشر رحماني ګټونکی اعلان کړ. د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ د لومړي پړاو ټاکنې 13 پنجشنبه ترسره سوې. هغو ټاکنو کې د ولسي جرګې د ننګرهار استازي میرویس یاسني او عمر ناصر مجددي هم سیالي وکړه، خو یوه هم اکثریت رایې خپلې نه کړې. د ولسي جرګې د تیرې دورې د مشرتابه ټاکنې له دې هم ډېرې جنجالي وې او تر 1 میاشتې او 4 پړاوونو ټاکنو وروسته هم دې جرګې ته مشر ونه ټاکل سو. وروسته له ازبک قوم چې هغه مهال پارلمان کې 19 څوکۍ لرلې د یو کس د غوره کولو وړاندیز وسو او عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې مشر سو.